أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم. د سود متعلق الله جل جلاله بیان شروع کړو چې الله فرمایل اکم کس چې په سود باندې پیسې ور کوي د دې په دنیوي سزا داوي چې کډیر مال د سره نو الله به د مال ختم کی یو وخت رسې په مزه پوي خو لیکن بیا څومره چې وسروي الله به د هغه ټول مال وینه ختم کی او دا د مو عزتمند مشاهده هم دو سودی کسان چې کوم وی یو وخت رسې مالونه نمازه وي بیا داسې پوزیشن کې چې نور خلکو ور باندې قرضې وي دا आवाज سید ملګری وری کنه وری خبره پیښ وي ها شاه سید نو دنیوي سزا دادو چې الله پاک په دې دو مال کی برکت ختم کی د مال نه به خلوص کی او چې کله د قیامت نر چګیږي بلکې په قبر کې د سزودادو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ليله المعراج کې د جنت سفر الله ور باندې کړی د جهنم سفر الله ور باندې کړی بیا کوم جهنميون دي اقوم سزوګونه الله په قبر کې ور کوي په هغه کې سودی کاس د هغه سزو داوا چې د وینې یو لوی دریاب ده او انتهایی په جوش سره هغه خوټیږي او ګرم ده او دغه سودی کسان دا پکې لګیا دي په کې لمبي وي کوشش دا کوي چې مش کناري ته روزو او په کې د کناري باندې څه کسان وي ته ویلوړ دي چې هغه سره ډېرې غالي پرتی دي نو چې دای دروتلې کوشش کوي دغه فرشتہ غاله په سروکلی او په داخلي اولی او بیا د دغه دریاب منځ ته ورسي دی وینې دریاب کې لګي او هغه دریاب د ګرمیشت ته وجن سي جوش کوي او کوټیږي دای د قبر سزا او د قبر نه چې کله ارچګيږي نو الله فرمای لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لکه څنګه چې شیطان جناتو پوچا باندې اثر کړی او د لیونی غوندې دالې دور ټلنی وای کله داسې لور شي او کته کر پرزي د قبر نه بده دا داسې پوزیشن کې بو ارچګيږي او راون بي او دا بو خلق ټول خلق په پیژني چې دا دنیا کې سود خورو او د جهنم عذاب یې چې دنیا کې خدا په مال نه مړې ده په سود باندې هم ته مال ورکای نو دغه خېټه به الله داسې د یک کمرې غوندې ستري کړي او په یې کې به انن لړمبونه منګرونه هغه لګیای او ټکونه به ورکای نو مخکې بیان دا شو چې الله ممانعت وکړي چې سود دا به تاسو نه کوئ چې چا سود کوو نو هغه کې ځنه کسان بدبختی او هغه چې مړه خو سود هم بیا هم د سود غوندې دو لین دین بیا خوستله خرڅولې ته وی شي یو شاید په 100 روپۍ در وړه ده او اوس چاته چې بل چاته ورکړي د 100 روپۍ شاید په 110 روپۍ دی ورکړه لاس ته نه پکې وګټلې نو دا الله جایزه کړی دا حلال ده خو د سود هم دغه رنګ د 100 روپۍ مې ورکړي 110 مې نه پکې وخستلې بای تبو کې اسونه نه جنگای دین دا د عقل تابع نه د دین په عقل نه ده علی رضی الله فرمایي کده دین په عقل باندې وا نبی په چار دا و چې په موزه دی مسخه دی لون دی طرف نه کوله پوسه دی نه پکوله ځکه چې موزه چې کسوی ګردمنې خویلون دی نه ګردمنې دین په عقل نه ده د الله حکم تک څه تعمیل حکم کوا الله ویلی دي چې سود می حرام کړه ده بیا می جایزه کړی دوست پکې دی کې چونه او چاره ما کوا نو الله فرمایي ادرنګ خپل رس په مسایلو دوران کې چا دا مسله چیړ کړه چې سود دا پوسې چې کې دا مثلا هغه مسلې باندې تاسو نه پیژوي
د سود مسله نبی علیه السلام د دنیا نه رخصت شو. عمر رضی الله فرمایي چې کاش چې موږ ته د سود مسله واضحه شوې وه. علیه السلام یو روایت ته الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل والفضل ربا او كما قال عليه السلام. شپې شي نه وشل چې په دغه کې غنم په غنم سره، خجیره په خجیره سره، وربشه وربش سره، مولګه په مولګه سره، سره در په سپینې زارې سره، سره در په سرې زارې او سپین په سپینې، یو شی په یو شی باندې به هم د دې عدلون بدلون وي او درنګې په هغه وخت کې به هم وي نقد نیټه به پکې نه وخت به پکې نه. نو بیا موږ دا ویلو چې موږ د امام صاحب چې د دعا علتونه پکې ربوسلي دي چې په کومې شیونو کې جنسیت موجود وي، لکه غنم غنم، چڼه چڼې، وربشه وربشه، او قدر پکې موجود وي چې یا په وږي پیمای شي یا په کیلو ورکېدی شي. دا دوه شیونه چې په کوم شي کې موجود وي نو په دې کې به ربوا یوه حقیقي دو یوه حکمي دو. ربوا حقیقي دي چې یو من غنم مې دیر کړل، دوه مې نه مې د نه واخیستله. اوس د یو من زیوتي چې کوم وي دا ربوا حقیقي دو. ربوا حکمي دغې ته ویل شي یو من غنم مې اوس نه واخیستل، زه د ایتونه بیا یو من غنم در نه واخیستل او بیا یو من غنم زه میاشتې بعد د نه اوخوله انیټا چې پکې ویر کې. نو کوم شیونه کې چې جنس او قدر په هغې کې ربوا حقیقي هم حرامه دو، ربوا حکمي هغه نیټه هم پکې حرامه دو. په مثال باندې پوه شئ، لکه د موږ خلک کوم زمیندار طبقه دو، ستر زمیندور چې د هغې نه نوره ملګري غنم یوسي، ویته یي چې موته په پور باندې یو من غنم روکه، دغسې یي که نه، په پور باندې په بدال باندې یو من غنم روکه چې بیا کله موته وشي بیا به زه یو من غنم ډېر که یا به د هغې تخم شوي یا به د هغې سره ډېر وي. یا په ګاونډونو کې د ښځې سره اوړه ختم شول، ګاونډې ته ویل شي چې ګاونډې مو اوړه ختم دي، مو ته یو جام غنم په پور باندې په بدال باندې روکه. بیا یې موږ وویل چې کله هر اوړه کې بیا به زه هغه جام تو ته بیا روړم. نو اوس یو من غنم د زمیندور نه د روخستله تام یو من غنم ورکوې، ټیک تو ربوا حقیقي خو پکې نه رغله، خو د میاشتې نه بعد یې ته ورته وصول کوې. نو جنس او قدر چې په کوم شي کې موجود وي په ای کې ربوا حکمي هم حرامه ده، نو په دې کې هم سود اردرومي. ښځې د ښځې نه اوړري سبو ته به یې در کوم پوسې په پور باندې روکه، هغه هومره جام یې ور کړه، زیوت کې پسې نه دي ور کړي. نو په دغې کې هم سود اردرومي. اوس د دغې د جواز صورت د مسله خو عام جام دو، صرف د الفاظو بدلول دي. سود چې اردرومي دا په بیعاتو کې اردرومي. نو دا هم اوس د ابۍ د قسم نه وګرځېده. داسې د ورته وایي زمیندور ته چې ته مو ته یو من غنم په قرضا باندې روکه، د میاشتې بعد یا چې کله ورته وشي به به زه دیر که. ښځه د چا نه غنم اړخولي نو ورته ودرېږي چې مو ته ته دا یو جام غنم روکه په قرضا باندې، موږ وویل چې ضروري به هغه زه دیر که. نو اوس به دغه صورت ټیک شه، هغه صورت ته خو صرف الفاظ پکې بدل شول. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایدیمون خوندونه وډور شه د الله جل جلاله نه وذروا ما بقي من الربا او تاسې وذروا پرېږدوئ ما هغه بقي من الربا هغه حصہ هغه مال هغه شی بعد ربا چې بقایا باقي پوتې دو د سود نه ان کنتم مؤمنین کچېرته وئ تاسې ایمان اړونکي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله او کچېرته تاسې لم تفعلوا دا تاسې نه کوئ سود نه پرېږدوئ فأذنوا بحرب من الله نو اعلان د تاسې ته بحرب په جنگ سره من الله د الله نه ورسول د الله د پیغمبر نه. د الله سره څوک د جنگ مخه ویني نو الله به د جهنم ته و چې په دنیا کې به د الله په غمونو باندې ککړ کي، مال به د ختم کی. ورسول د الله د پیغمبر هم د سره جنگ ده، آب توره در پسې روبوسي کچېرته د دغې حکم نه انکار کوي، نشته د دغه حکمونه نو بیا خو مرتد شو، بیا به یې غیثار ویل شي. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ او کچېرته تاسې توبه وباسئ د اسود نه د اخیستلو د اسود نه فلکم نو د تاسو دپاره جایز دي رؤوس اموالکم خپل اصل مال دی تاسې چې کوم مال دې ورکړه 1000 روپۍ دې ورکړې بس خپلې 1000 نه واخله او 10 روپۍ دې په سود ورته لګوله ښه نه شو اخیستی دی. الله اوس حکم دی چې نه به یې وخورې. لا تظلمون ولا تظلمون نه و تاسې ظلم کوئ په اخیستلو د سود سره چې ته سود وخورې ولا تظلمون او نه په تاسې باندې ظلم کیدی شي
چې ولا تظلمون چې د اتو سینا رأس المال کې هم کمای او کی سل ور کړي اوس اتیا دیر کی پتو سی به هم ظلم نشي کېدای نه خپل سار بدیر کی و ان کان ذو عسرة اوس الله فرمای کچیرتا غ کس چې پیسې دې ور کړي وي پسود دې ور کړي وي قرضا دې ور کړي ورس دې ور کړي وي سود نو تمانه شولې هغه کاس تنگ دست دا پیسې وسره نشته دا نو ته د اغي اوس اتر سے د افر خیر سے انتظار وکا مهلت ویر کا ادم یو لري چاته چې سو قرضا ویر کی د اغي ټیمر پورا شي اوس چې چا سره شتا د دای باوجود نه ور کوي نو متل الغنی ظلمون د غنی سړي ټال مټول دا ظلم دا شګړې دې سره کړي او قرضا دې ډیر وا خپل پیسې وي ته واپس کړ ظالم څه کوي اکثریه خلک دې شګړې دې بیا زړه تور کتاب قرضا ور کې زړه به په خوشي اودای و چې بیا زړه نه شړه جوړ کی نو دا سه هم نه دی کول پوچا واس په واس سړی قرضا دې چانه او خلینا علیه السلام فرمای چې القرض یا دینو هم باللیل وظلم بالنهار چې قرض د شپې غم دا او د اریز ذلت تا چې کله کټ تویر شي اوس په سچونه کوي یار دا شای کور کې کام دا دا شای کور کې کام دا د فونکیر باندې قرضا دو خوب آرام ودی نه او د ریزي په مخه چې کوم چا قرضا در کړی د چوینه سترګې بیا ویني ټټه او یا بل یار بدلای چې خدای چا قرضا دې نو الله فرمای چې کچیر ته یو تنگ دست کاسته قرضا خو در کوي خو پیسې وسرشتانه فنظرتن الی سره د هغه د وسعت وخت پورې ته انتظار وکا او چې اچا ټیم پورا شي د قرضې اینه پس ته بیا نور ټیم ور کې اوس چې دا کوم ریز هم په تیریږي الله به داسې ثواب د قرضې ور کوون کی ته ور کوي لکه دای ار ریز د غم را پیسې صدقه کوي لګیا دا نو الله فرمایي وا ان کان ذو عسرة کچیرتوی دغه کس چې د بچا باندې قرضا دو ذو عسرة د تنگ دستي ولا تنگ دستي پیسې وسره نوي فنظرة الی میسر نو بیا مهلت ور کول دی الی میسر تر دې وسعت د پورې تر دې فرخید وخت پورې وان تصدقوا او دا خبره تو صدقه او کوی وته معافي کې چې بس ته پیسې نشیر کوای ساده الله دې پورا می تماف کړی ټوله یا نیمه یا سه حساب او کو زکات کې ور کوي نو زکات کی تملیک شرط تا کایچا سړی پچا باندې مثلا 15000 روپۍ قرضا ده او دای وای چې یاره پیسې اسی نشیر کوای خو بس په زکات کې مې ورو بخښلې نه دا د زکات کې نسی زکات په خپل ادا کوي که زکات ور کوي نو داسې وکړه چې هغه ته وایا چې چانه مو ته 15000 روپۍ روکله چې د مسله سره سیخه کو او مو ته وایا چې دا مې 15000 دیر کړی یا قرضا ابو زه قبض ک اینه پس ته به زه په زکات کې دیر ک نو هغه دغه څه وکړل چې دا نه 15000 روپۍ روخستلې او اچاور باندې قرضا وا هغه ته ور په قرضا ونسا دوی ته و چې ته د خپل 15000 روپۍ د مې په زکات کې دیر کړې بس هغه په زکات کې ګولې کړې او ته د خپل قرضا ونسا مسله خلاص شو دغه څه نه چې قبض کړي دي نه وي ته چې په زکات کې د زکات نه کړي وان تصدقوا خير لكم مداخله الصدقه او کوئی تمافي کوئی وروي بخښه خير لكم ډیر به ته تاسو پر ان کنتم تعلمون کچې څه خبره باندې پیژوي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترغیب او ترهیب د دې خبرې کی طرف ته چې ګوره سود ما کوا د الله نه فرمانی ما کوا د قیامت د ریزنه ورشه الله ته ورتلونه زندگی ختم کیدون کېدو او په دنیا باندې ما کوا آخرت طرف ته فکر وکا نو الله ته به څه جواب ورکړي خپل اعمال د درومي آخرت کې به الله ته جواب ورکړي واتقوا ودرشتو سے یومن د سریزنا ترجعون فيه چې تاسو به واپس کولای شئ په دې کې ال الله په طرف ته الله پاک ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا تاسو پورا در کولای شئ ثم توفى كل نفس بیا پورا ور کولای شئ په دغه رزق کې كل نفس هر نفس تا ما کسبت جزاء ما کسبت بدلا دی هغه چې کوم د کړي دي وهم لا یظلمون او حال دا په باندې ظلم نشي کولای چې نه کوي علاوه نه کمیږي ګناهونه می تزوید کې حالت کې ظلم هم نشي کولای پورا بدلا ور کولای شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.